د جنرال سمیع سادات د میړانې او داتلوالی کیسه د هغه له ورور جمشید سادات څخه. د ویاړلي او جنگي جنرال سمیع سادات ورور جمشید سادات لیکي: سمیع سادات زما ورور او د کورنۍ دریم اولاد دی. له 7 میاشتو ډیر وخت کیږي چې په هلمند کې دی. هغه په دومره وخت کې حتی یو ورځ هم خپل سنگر نه دی پریخی او کور ته نه دی راغلی. سمیع سادات چې هلمند ته روان شو، کوچنی زوی چې 3 میاشتنی و، هغه اوس د 10 میاشتو دی، خو په دومره وخت کې پلار نه دی لیدلی. مور مې د ډیر خفګان او فکر له امله ستړې شوې ده. پلار مې چې متقاعد نظامی افسر دی، د جنگ فشار او سختی ډیر درک کوي. په عصبي فشار باندې اخته شوی، خو سمیع سادات خپل سنگر، عزت او له خلکو دفاع د کورنۍ له آرامۍ څخه غوره ګڼلې ده. دا وطن داسې زامن لري، د تور پادوان ارمانونه به تس په نس کړي. دا په داسې حال کې ده چې سمیع سادات په هلمند ولایت کې د 205 قلي اردو قماندان دی. هلمند ولایت چې په دغه ورځو کې سختې ورځې پرې تیریږي او جګړو پکې زور اخیستی دی، سمیع سادات هم ورسره ښه مقاومت کوي. سمیع سادات تیره ورځ د هلمند ښار له لشکرګاه اوسیدونکو څخه غوښتي وو چې له ښار څخه ووځي او خپل کورونه پرېږدي، تر څو پر طالبانو تازه عملیات او بریدونه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.